سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم تاسو ټول محترم لیدونکو او اوریدونکو ته په دې هیله چې روغ صحتمند اوسئ. ډېره خوشحاله یم چې بیا هم په یو نوې جلسه کې تاسو سره یم. په دې جلسه کې موږ 20م ګردی میز ګرانو زده کوونکو لرو او هغه سوالونه چې موږ 20م ګردی میز کې د 10م ټولګي تاسو ته چمتو کړي وو، تختې په سر لیکلي وو. د هماغه سوالونو ځوابونه چې تاسو کومنټ کې لیکلي بیا هم یو مرور کوو. مخکې له دې چې د کومنټونو لوري ته لاړ شو، مننه کوم د هغه دوستانو څخه چې سوالونو ته ځوابونه لیکلي او داسې خپل نیک نظریات موږ سره شریک کړي. نو راځئ چې کومنټونه وګورو ګرانو زده کوونکو. یو کومنټ راغلی چې زموږ یو دوست یو زده کوونکي لیکلی نږدې لیدونکي سترګې. د نږدې لیدونکي سترګې چې تختې په سر ما تاسو ته لیکلی وو سوال وو، هغه سترګه ده چې لرې جسمونه په ښه توګه وویني مګر نږدې جسمونه په ښه توګه نه ګوري. ګرانو زده کوونکو دا چې دا اصلا لرې لیدونکې سترګې ده، یعنې نږدې لیدونکي هماغه سترګې ته موږ ویلی شو چې نږدې شیان په ښه توګه ګوري مګر هغه شیان چې لرې وي په هغه کې مشکل لري او په ښه توګه لیدلی نه شي. د دې ځواب داسې ده. بل دوربین. د دوربین د لرې جسمونو د لیدلو وسیله ده. سوال و چې دوربین څه ته ویل کیږي. نو زموږ د زده کوونکي کومنټ بیخي صحیح ده چې دوربین د لرې جسمونو د لیدلو وسیله ده، یعنې هغه شیان چې ډېر لرې وي یا هم ډېر کوچنی وي د هغه د لیدلو لپاره موږ د دوربین یا هم د تلسکوپ نه استفاده کوو. بل کومنټ د غیر حادي اجسام داسې توکي دي چې د برېښنا جریان ته مقاومت ښیي. ګرانو زده کوونکو موږ حادي جسمونه او غیر حادي جسمونه ویلي وو چې غیر حادي جسمونه هماغه جسمونو ته موږ ویلی شو چې د هغه نه د برېښنا جریان تېرېدی نه شي، یعنې د هغوی په مقابل کې مقاومت ښیي. مثلا موږ د دې مثال ویلی شو چې لرګي، وچ لرګي د هغه نه برق تېرېدی نه شي. بل د خازن تعریف وو. خازن یوه وسیله ده چې د برېښنا او د برېښنا انرژي د ذخیره کولو لپاره استفاده کیږي. کاملا صحیح ده. دا د خازن تعریف چې د برېښنا او د برېښنا د ذخیره کولو لپاره موږ د خازن نه استفاده کوو. بل مستوي هنداره. مستوي هنداره څه ته ویل کیږي؟ دا سوال و او زموږ یو زده کوونکي لیکلی هغه نرم او پالش سطحه چې په منظمه توګه منتشر کړي مستوي هنداره بلل کیږي لکه شیشه. کاملا صحیح ده. دې ته موږ مستوي هنداره ویلی شو چې د دې مثال هم شیشه بیخي صحیح ده. بل سوال و چې شفاف جسمونه کوم جسمونو ته ویل کیږي. ګرانو زده کوونکو نو دلته هم کومنټ کې زموږ یو زده کوونکي لیکلی شفاف جسمونه هغه جسمونو ته ویل کیږي چې د لید وړ نور په اسانۍ سره تېرېږي لکه هوا. کاملا صحیح ده. هماغه جسمونه چې د هغوی نه نور په اسانه توګه تېرېږي دې ته موږ شفاف جسمونه ویلی شو چې د دې مثال هم هوا ده، هم مثلا موږ ویلی شو سږي چې د هغه په واسطه موږ څه کوو؟ تنفس کوو. بل سوال و چې د نور انکسار څو قوانین لري، چې یوازې نومونه ما ویلي وو چې ولیکي یا هم ووایي چې څو قانون لري. چې زموږ یو دوست لیکلی نور انکسار 2 قوانین لري، هم د نور انعکاس هم د نور انکسار دواړه 2 قوانین یا هم قانونونه لري. بل سوال و چې د نور د تېرېدو له نظره اجسام په څو برخو ویشل شوی، چې یوازې باید تاسو نومونه یې ووایئ. نو زموږ یو زده کوونکي لیکلی د نور د تېرېدو له نظره اجسام په 3 برخو ویشل شوی: شفاف جسمونه، نیمه شفاف جسمونه، کدر یا تیاره جسمونه. دا بیخي صحیح ده. د نور د تېرېدو له نظره اجسام په 3 برخو ویشل شوي. شفاف جسمونه څرنګه چې ما مخکې هم وویل یو سوال هم و چې د هغوی نه نور په ښه توګه یا په اسانۍ توګه تېرېږي، او نیمه شفاف جسمونه هماغه جسمونه چې د هغوی نه یعنې په اسانه توګه نه تېرېږي، ځینې جذبېږي او ځینې هم د هغه نه تېرېږي. او کدر یا تیاره جسمونه هماغه جسمونه چې د هغوی نه بیخي نور تېرېدی نه شي،
مثلا دیوال نه نور بیخي نه تیریږي. بل ګرانو زده کوونکو هادي جسمونه، یو سوال و چې هادي جسمونه کوم جسمونو ته ویل کیږي؟ هادي جسمونه هماغه جسمونو ته ویل کیږي چې د هغوی نه برېښنا یا هم د برېښنا جریان تیریدای شي، هغوی ته هادي جسمونه، او هغوی نه چې نه تیریږي غیر هادي جسمونه ویلی شو. بل سوال و چې تلسکوپ څو عدسې لري؟ تلسکوپ 2 عدسې لري، چې دا هم بیخي صحیح ده. تلسکوپ 2 عدسې لري ګرانو زده کوونکو. نو دا و هغه کومنټونه چې تاسو د تیر ګردی میز چې د لسم ټولګي سوالونه مو چمتو کړي وو، تاسو ځواب یې لیکلی وو. نو ګرانو زده کوونکو بیا هم مننه کوم له هغه ټولو زده کوونکو څخه چې زموږ پروګرامونه او برنامې ګوري او سوالونو ته ځواب وایي. نو زموږ 28م ګردی میز همدلته پای ته رسېږي. تر بله جلسې او ګردی میز تاسو لوی او بخښونکي خدای ته سپارم. کامیاب او بریالی اوسئ.